اوس بس تاسو د واتس اپ نمبر بل چاته نه ښکاري، یعنی بل چاته بس تاسو د واتس اپ نمبر نه شو کېږي چې څوک هم تاسو سره په واتس اپ کې اوس رابطه کول غواړي، تاسو سره میسج کول غواړي، نو بس تاسو د واتس اپ یوزر نیم سرچ کوئ، په هغې سره به تاسو سره کنټیکټ کوي، میسج به درته کوي. په واتس اپ کې د یوزر نیم والا یو نوی بهترین فیچر اډ کړی شوی دی چې ډېر زیات د کمال والا فیچر دی. په دې سره تاسو په واتس اپ کې خپل اکاونټ لپاره یوزر نیم کریټ کولی شئ چې بیا څوک هم تاسو سره کنټیکټ کول غواړي، رابطه سره کول غواړي په واتس اپ باندې، نو دغه یوزر نیم به ورته تاسو ورکوئ چې چاته هم ستاسو یوزر نیم معلوم وي، نو هغه به تاسو سره په واتس اپ کې کنټیکټ کولی شي. یعنې بیا تاسو ته د نمبر ورکولو ضرورت نشته، خو خالي به تاسو دغه یوزر نیم ورکوئ کوم چې تاسو خپله باندې کریټ کړئ، دغه باندې به تاسو سره خلک رابطه کوي، نو ستاسو نمبر به ورته نه ښکاري، ستاسو نمبر به پټ وي. اوس چې ستاسو نمبر د چا سره وي نو هغه تاسو سره د نمبر په ذریعه هم کنټیکټ کولی شي، خو چې چا سره نمبر نه وي اته یوزر نیم ورکوي یا به په یوزر نیم تاسو سره کنټیکټ کوي. لکه سیم څنګه چې مونږ په ټیلیګرام کې دغه شانتې په انسټاګرام کې په یوزر نیم سره یو اکاونټ سرچ کوو، بیا هغه سره رابطه دا کوو، نو دغه شانتې په واتس اپ کې هم اوس په یوزر نیم سره کیږي. اوس مکمل پروسس تاسو درخوایم، خو د دغه نه مخکې دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او بل د اکاونټ ځان سره ضرور فالو کړئ. اوس ملګرو د ټولو نه اول به تاسو خپل واتس اپ اپډیټ کړئ د پلی سټور یا د اپ سټور نه، چې څنګه هم اپډیټ کړئ بیا به یې اوپن کړئ. په واتس اپ کې بیا په دې 3 ډاټ کلیک کړئ، بیا په دې سیټینګز کلیک کړئ، دلته بیا په دې پین آپشن دا یو آپشن دی، په دې کلیک کړئ. دلته به تاسو له دا یو آپشن درکړي یوزر نیم، دا نیم دی اباوټ دی، د دې نه بیا ښکته څه دی یوزر نیم، دا آپشن اډ کړی شوی دی. نو که تاسو سره اډ کړی شوی و په دې به کلیک واخلئ. دلته تاسو ته لیکلی دی چې ستاسو کوم یوزر نیم وي نو هغه به ستاسو نمبر پرایویټ کوي، یعنې د خلکو نه به ستاسو نمبر پټوي، د کومو خلکو نه کوم چې تاسو سره کنټیکټ نه وي شي، ستاسو نمبر ورسره سیو نه وي، نو هغو که تاسو سره کنټیکټ کوي په یوزر نیم چې کله هم وکړي نو هغو ته به ستاسو نمبر نه شو کېږي. صحیح ده. د دې نه علاوه تاسو بیا وروسته دا ځان له منیج کولی شئ چې څوک ستاسو نمبر کتی شي، څوک نشي کتی، څوک تاسو سره په یوزر نیم باندې رابطه کولی شي، هر څه کولی شي. صحیح ده. بیا ښکته دا آپشنونه دي کریټ یوزر نیم، انسټاګرام یوزر نیم یوز کوي او د فیسبوک یوزر نیم دی. صحیح شو. نو دوی وایي که تاسو د انسټاګرام یوزر نیم سره دلته لاګین کول غواړئ نو هغه هم استعمالولی شئ، که د فیسبوک یوزر نیم استعمالول غواړئ نو هغه هم تاسو استعمالولی شئ. صحیح ده. دلته به خو که تاسو نوی جوړول غواړئ نو بیا به تاسو به د کریټ یوزر نیم کلیک کوئ. مونږ نوی جوړو نو ما به کریټ یوزر نیم کلیک کو. دلته به اوس تاسو خپل نیم ټایپ کړئ، یعنې تاسو چې واتس اپ باندې اوس کوم نیم سیو کول غواړئ بیا به خلک هغه نیم سرچ کوي، نو تاسو سره په واتس اپ باندې رابطه کوي، نو هغه نیم به تاسو دلته ولیکئ. فار ایگزامپل ما دا نیم ولیکلو، بیا به ورسره دغه شانتې یو څو دا انسی ورکړئ. صحیح شو. نو اوس وګورئ دا یوزر نیم چې دی اویلیبل دی، که دا تاسو سره دغه شانتې راخلي، ګورئ سور نشان راخلي چې ناټ اویلیبل، نو تاسو به بیا د اخره کې انسی چې کوم وي که نه دا به تاسو لږې چینج کوئ، دا اوس اویلیبل دی. کله هم تاسو دغه شانتې یوزر نیم کریټ کوئ، دلته اویلیبل تاسو سره داسې ټیک شو شي، دې نه پس به تاسو به د سیو آپشن کلیک کوئ، چې کله هم په سیو باندې کلیک کوئ نو دا آپشن به تاسو سره دلته راواخلي. صحیح شو. دا به ستاسو یوزر نیم شي. دې څه وروستو بیا ته خپل یوزر نیم چې د خلکو سره شیر کولی شي خپل فون نمبر په ځای باندې، یعنې بیا تا ته د فون نمبر شیر کولو ضرورت نشته خلکو ته، صرف خپل یوزر نیم شیر کوه، دغه یوزر نیم، نو په دې سره به تاسو ته په واتس اپ کې خلک میسجونه دا کوي. صحیح شو. خو دې دپاره به ته انتظار کوې، څو پورې به انتظار کوې چې واتس اپ تا ته ووایي چې ستا یوزر نیم د استعمال لپاره ریډي دی. صحیح شو. د هغې پورې به انتظار کوې چې ستا کله هم یوزر نیم ریډي شي، بس بیا دغه یوزر نیم خلکو ته لیږه، هغه خلک به تا ته په دغه یوزر نیم باندې په واتس اپ کې میسج کوي، یعنې ستا یوزر نیم به په واتس اپ کې سرچ کوي، راځي تا ته به میسج کوي. ښه، د دې نه علاوه چې کله هم دا څه تاسو وکړه که نه، بیا به په دې ډن کلیک کوئ. دلته به تا سره بیا د آپشن شو شي، د دې ځای نه ته خپل یوزر نیم بیا هم بدلولی شي، ډیلیټ کولی هم شي، چینج کولی شي. صحیح شو. دلته به تاسو دا یو آپشن وښیي کنټیکټ می بای یوزر نیم، په دې به کلیک واخلئ. چې په دې څنګه هم کلیک کوئ دلته به دوه آپشنونه شو شي، ایوری ون دی، یعنی هر څوک تاسو سره په دې یوزر نیم باندې رابطه کولی شي، او که تاسو غواړئ چې صرف د هغه خلک د ما سره رابطه وکړي چا سره زما کی وي نو هغې دپاره په دې آپشن کلیک کوئ. دلته به تاسو دا کی درکړي، د خپل یوزر نیم سره به تاسو دا کی شیر کوئ، د دې ځای نه به یې اول سیو کوئ، چې کله شیر کوئ نو بس چې چا سره دا کی وي هغه به تاسو سره کنټیکټ کولی شي. بیا صحیح ده. موږ په ایوری ون پرېښو بیک شو، څه ساعت وروسته چې دی بیا به ستاسو یوزر نیم اکټیویټ شي. نو په دې طریقې سره اوس تاسو په واتس اپ د واتس اپ د دې فیچر په مدد سره اوس تاسو په واتس اپ کې یوزر نیم سیټ کولی شئ. بیا به چې چا سره ستاسو نمبر نه وي هغه ته به ستاسو یوزر نیم صرف شو کېږي، نمبر به ورته نه ښکاري. که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ.